سبا 1 بجه افغانستان د سرلینکا پر وړاندې. سلامونه مینه احترامات ومني دوستانو په دې هیله ټول برو جوړ استئ د ژوند پر ټول چارو برلاسي اوسئ. ستاسو ورور ستاسو ملګری مالي رمن د خپل یوټیوب چینل له تاسو سره حاضر شوی دی. د کرکټ په باره کې اوس معلومات غواړم له تاسو سره شریک کړئ. موضوع دا چې پر فیسبوک باندې ډیر وایرل شوې ده. د افغانستان لوګو د واردن څخه لرې شوې ده. خو دا خبره درسته نه ده. احمدشاه زرمتي پر تن باندې چې کوم لباس و هغه پخوانی لباس و هغه لوګو هم پخوانی ده او د محمد نبي دی او راشد او همدارنګه د فضل حق فاروقي په کوم تن باندې ستاسې وردین ګوري لباسونه ګوري په هغې باندې افغانستان اوسنی لوګو ده یا 2022 کال لوګو ده. نو د سرلینکا پر وړاندې تمریناتي او همدارنګه د رسمي لوبو لپاره واردینې تیار شوي چې د لوګو مشکل پکې حل شوی دی. لوګو پکې شته کوم مسله نه ده. خبره چې فیسبوک باندې ډېر وایرل شوې ده. کرکټ بورډ مسؤلینو ویل چې لباس اډر کړی دی هغې دپاره په دوبۍ کې بعضې مسؤلین ایثار شوي دي او کله چې لباس رډي شو لباس چمتو شو نو سرلینکا ته به په خیر سره ورسیږي یعنې کومه مسله پکې نشته دی. بل خبر دا چې فضل حق فاروقي د استرالیا بګ باش په لیګ کې واخیستل شو چې د سیډني سره به په سږ کال سیزن کې اولمپیک سیزن زموږ دپاره د یو خبر دی او همدارنګه د فضل حق فاروقي دپاره ډیر ښه چانس دی تر څو ښې لوبې وکړي ښه بالینګ ترسره کارکردګي وکړي تر څو په نورو نړیوالو لیګونو کې هم ولوبېږي. لا ګربز د بنګلادیش پر لیګ کې اخیستل شوی چې دا هم زموږ دپاره خبر دی. دا هم د رحمان الله ګربز دپاره ښه چانس دی تر څو ښې لوبې ترسره کړي بنګلادیش کې تر څو په نورو نړیوالو لیګونو کې ځان شامل کړي. نو زموږ دپاره دغه ډېر خبرونه درنو کتونکو تاسې زموږ فیسبوک پاڼه همدارنګه زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او دا هم راته ووایي چې د سرلینکا پر وړاندې بیټینګ کې به کوم لوبغاړی ډېر رنزونه وکړي او همدارنګه په بال کې به څوک ښه بالینګ وکړي. د افغانستان د بریا په هیله.